علماء کرام دا خبره کوي چې د حج د پاره 3 غټ فرض دي. 3 غټ فرض دي. یو پای کی احرام او نیت د حج دی، دا فرض دی. دویم پای کی وقوف عرفه، د عرفات په میدان ودریدل چې هغه د 9 ذوالحجې د سحر د منځ نواله تر غروب آفتاب پوری نور پریوتو پوری پدې کې ساعات په عرفات میدان باندې تیرول په 9 ذوالحجه دا فرض دی او دا هغه رکن اعظم دی، هغه لوی رکن دی کم رکن چې د حج دی. او دریم هغه طواف زیارت دی چې هغه طواف دی چې هغه په لسمه 11 12 ذوالحجه باندې کم طواف کیږي، سو کې په لسمو کی، سو کې په 11 کی، سو کې په 12 کی. دا 3 غټ فرایض دا د حج د پاره علماء کرام هغه بیانوي. واجبات څوک 15 بیانوي، څوک 6 او څوک 9. به هر حال خدا 3 غټ فرایض دي. بیا په دې 3 فرایضو کې علما دا لیکي چې دا لومبنه فرض دا به طور شرطم دی، دا به طور شرطم دی. یو علمی خبره ذهن تراله چې په شرط او په رکن کې فرق څه دی. لکه مونږ وایو دا د مونږ شرایط دي او دا د مونږ ارکان دي، نو په شرط کې او په رکن کې فرق څه دی. لکه مونږ کې د شرایطو د مونږ نه دا وایو بدن پاک، کپڑے پاکی، ځای پاک، قبله ته مخ کول، وخت پیژندل، نیت کول، ستر عورت پټول، دا موږ د شرایطو نه غنو. او بیا د ارکانو نه موږ قیام، قرات، رکوع، سجده، قاعده اخره. دې کې فرق څه دی؟ نو دا یاد ساتئ، شرط چې کومي شرط دا من اوله الى آخره دا عمل سره تړلې. هر یو شرط چې دا اول نواله تر آخر پورې دا عمل سره تړلې، که چېرته دا عمل په مینس کې ختم شو ارسه ختم، نو شرط کې او رکن کې تبدیلی راځي. رکن قیام دی، نو قیام من اوله الى آخره نه دی، د اول نواله تر اخره پورې قیام نه دی، ځکه چې قیام تر یو حد پورې دی، نو ورپسې رکوع ده، نو رکوع تر یو حد پورې ده، نو ورپسې سجده ده، سجده یو حد پورې ده، نو ورپسې قاعده ده. نو په اراکینو کې په رکن کې تبدیلی راځي او هغه د اول نواله تر اخره پورې دا عمل نه. قرائت ته نو یو ځای پورې وینا وشي، بیا قرائت ختم شي، بل رکن شروع شي. نو ارکان په یو بل پسې دي، ارکان په یو بل پسې راځي او شرط دا یو بل پسې نه راځي، دا به ټول ته په یو ځل باندې هغه برابرې. لکه دا غي مثال وګوره، بدن پاک دا د مونږ لپاره شرط دی. نو دا شرط د مونږ لپاره دا څه نه ده چې کینه دا بدن پاک کنو تر یو وخت پورې به پاک وي او که بیا ناپاک شنو بیا خیر دی. نه، بدن پاک دا به د مونځ د اول نواله تر سلامه پورې بدن پاک هغه ساتي، نو اله به د مونځ کیږي. دارنګي ځای پاک، نو دا نه کینه یو وخت پورې ځای پاک او بیا نه بل څه، ځای پاک به د اول نواله تر اخره پورې وي، هغه عمل باندې به محیط وي، راګیر کړي به وي، هغه عمل دې ته شرط ویل شي. لکه عورت پټول دي، نو دا سینه د چې ته به صرف په قیام کې عورت پټې، په رکوع کې کپیا عورت پټ نو پرې خود نو خیر دی نه. یا قبله ته مخ کول دي، نو دا شرط دی. دا سینه د چې کینه ته په ډومبي رکعت کې قبله ته مخ کا، نو په دویم کې مخ کوا، په دریم کې بیا مخ کا، بدلیږي را بدلیږي نه، بلکې دا د قبله مخ کول دا به یو د اول نواله تر اخر د سلام پورې تاسې په حج کې دا نیت دا
د شرایطو نم دی. احرام چې تا وتړه بس تا نیت شه دا به د اول نه والی تر آخر تر حج پورې ته په دې کې وي چې کله تا احرام وتړه. نو دا احرام تړل دا شرط هم دی او دا رکن هم دی. شرط هم دی رکن هم دی ځکه چې احرام داسې نه ده چې کنه یاره یو ورځ به احرام د لومبۍ ورځې دپاره وتړه بیا یې لرې کا او بیا دغسې ګرځه بیا یې وتړه بیا یې لرې کا او دغسې ګرځه. نه، احرام او نیت دا چې د یو پیره وکړه نو چې تر څو تا حلالوالی نه دی راغلی د حج نه نو ته به په دې شرط کې هغه تر اول نه والی تر اخره پورې. نو دا د شرط او د رکن ترمنځ هغه علمي فرق علما کرام هغه بیانوي. به هر حال نو احرام شو. دویم هغه د عرفات میدان ته تلل شول. عرفات میدان ته تلل دا د حج د فرایضو نه دي او دا ځي په کومه ورځ باندې؟ دا په نهمه ذوالحجه د سهار چې کله مونځ وکړي نو د مونځ نه بعد هغه دغه طرف ته روان شي او هغلته عرفات ته ځان ورسوي. هلته کې بیا وي تر دې پورې چې هغه ماښام نور پریوځي را روان بشي. بس دا فرض پورش رکن پورش. د هغې نه بعد بیا په لسمه ذوالحجه باندې چې هغې ته موږ د اختر ورځ وایو د لوی اختر ورځ نو په هغې باندې بیا طواف زیارت ورځې شروع شي. غټ طواف لوی طواف. نو هغه لوی طواف و چکرې ووالی شي او د هغې نه بعد بیا چې کوم دی نو هغه قربانی کیږي حلق کیږي رمی د جمراتو کیږي خو هغه بیا د واجباتو نه مسلې دي. بیا واجباتو کې راځي خو درې غټ فرایض دا د حج دي. سو درې: احرام نیت د حج، وقوف عرفه په عرفات میدان ودرېدل، او دریم چې دی دا طواف زیارت دی. دا درې فرایض د حج دي چې دی کې یوم ختم شو پاتې شو حج نه کیږي. دا اولی الله رب العزت په دې کې دا حالات اگر راوستل وجب لدا. احرام یو داسې عمل دی چې دا په انسانیت کې یکسانیت راولي. په انسانیت کې یکسانیت معنا دا یووالی راولي. یو کسب هم داسې نه وي چې هغه احرام تړلی دی د حج کنې د هغه سر به پټي، د هغه پیزار به بند پیزاري، د هغه به کمیس پرتوږي. نه، دا یووالی راولي په تمام امت مسلمه کې چې ګوره یو لنګ دی یو صادر دی اور بالکل په سر باندې څه نشته، پیزار د ګیټیو د لاندې دی، دا ستا حالت دی او دا به ته یې 5 ورځې به ته دغسې 15 ورځې ټول امت مسلمه چې هلته تللی دی اب په دې یو لباس کې وي. دا د اتحاد د اتفاق د یووالي د تنظیم د اصولو دا تعالی درس درکوي چې دا وګوره څومره طریقې سره تمام حاجیان په یو لباس کې او هغه نیت څه دی؟ نیت هم دکه دی چې لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دا نیت شو. بیا عرفات نو دا نیت سره هر څه بدل، ګنډلی شوي کپړه به ناچې، سر منګزول نشته، خوشبویي لګول نشته، دارنګې څومره خبرې رالی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بس احرام حالت کې به د سر نه پټیږي، پیزار به داسې نه اچې چې په هغې کې د ګیټۍ او د هډوکې د خپې بره دا پټ شي. تا یو نوی تا باندې یونیفارم لاګو شي، یو نوی نظام در باندې لاګو شي. نو په دې نیت کې عجیب خوند دی، په دې نیت کې عجیب خوند دی د حج. بیا عرفات کې وګوره تمامه دنیا هلته کې چې دی نو هغه جمع شي، ټوله دنیا په هغه ډیرۍ باندې په هغه غونډۍ باندې د هغې په ګرد و نواح کم ځای چې دی
وقوف عرفه وشي جړاګانی دعاګانی توبې وي الله ته زارۍ فریاد وي د خپلو ګناهونو باندې خفګان وي څومره عظیم الشان حالات وي څومره عظیم الشان حالات دي دغه د عرفات میدان دا یقینا تاریخي خبرې دي دا د زندګۍ یو تاریخي او په هغه ځای کې هره ورځ هره پیره داسې جمع کېدل نه کېږي دا بس صرف یو ورځ چې هغه نهمه د ذوالحجې چې وي بس هلته کې دا جمع کېدل کېږي بس په بله ورځ باندې بیا دا جمع کېدل نشته بیا به ترې را روانېږي را روان به یې ته بیا چې کله تا هغه حالات توی کړل آخري رکن درته پاتې دی چونکې پتا د بیت الله قرض دی ته راغلی پتا د بیت الله قرض دی دا بیت الله الله ګرځولی دی له دی ولیطوفوا بالبیت العتیق دا خاصیت د بل کور نشته چې د هغې نه د طوافونه کېږي دا د بل ځای نشته دی څومره بهترین مقامات دي ګوره دنیا کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه ده خو طواف دی نشته د نبی علیہ السلام د روزي مبارک طواف نشته دی نو د بل کم ځای طواف به وشي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق وچکره د بیت الله نه وهل دا طواف یو دی دا یو طواف دی نو چې دا طواف ته د بیت الله وچکره وې یو چکر دوه چکر ستا زړه به نرمیږي ستا چې تاویږي زړه به دې نرمیږي په لومبي چکر به ستا یو بیل کیفیتي په دویم به دې بیل کیفیتي هغه د وینا نه دی چې هغه د انسان کیفیات څنګه راوچتوي انسان کی کما هغه ماده را بیداری ذهنن قلبن جسمن انسان باندې کم اثرات او تاثرات داغي ګوري ورته دقه سي چې یا الله د رنګ توره کمره ده کوټه ده دومره خوند پکې چې د هغې په کتلو به مړېږي نه یو ځل عمرې ته چې تلي نو دا مازدیګر ټیم و کېناستو داسې طواف نه بعد داسې ورته داسې کتل چې غلاف دې تور دی لیکل در باندې زیاړ شوي دي او چې ورته ګوري نو ته به وایې چې لکه څه نوي څه عجوبې پکې نه دي لګېدلي چې کنه یاره څه بل بل څه پکې لګېدلي یو پړک پړوکي نه نه ساده باده خو د هغې په کتلو به ته ګوري 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 او قسم په رب که پې موړ شي ګوره ورته ته به وایې دا هغه کمره د عقل به دې نه مني دا هغه ځای دی چې مونږ چې دلته وایو چې مخ مې د کعبې شریفې په طرف ته به ته خو هغې ته مخامخ ناست یم دا خوند دا مزه دا لذت دا چېرته داسې حاصلېږي هغې طوافونه به کې نو دا لذت به درته حاصلېږي یو طواف به وکې دویم وچکره چې ته ووې ستا زړه به پې مطمئن شي قدرت کار دی چې وچکره طواف وکړي بس ستا زړه به دې مطمئن شي نو د بیت الله ملاقات دا یقینا الله دا دې دپاره ګرځولی دی چې الله تا ته ښیي چې د کم شي درته تعظیم ما ویلی دي د هغې به تعظیم کې او د هغې نه بعد مختلف اشیاء مختلف ځایونه مختلف مقامات د هغې ملاقاتونه الله اکبر دا که سړی کروړونه ولګوي که نه کروړونه د هغې یو بېل خوند دی زمونږ یو ملګری و هغه وایي زه چې حج نه رالمه نو وی بچو ته مې وی چې بچو تاسو له غزل روزانه سره پیسې در کومه وی ما ورته چې بچې دا جمع کوئ دا جمع کوئ که 10 روپۍ در کوم د هغې نه څه خورئ څه جمع کوئ او بیا یو ملګري ته مې دا خبره وکړه وی الله رب العزت هغه ته عمره نصیب کړه وی هغه پیسې جمع کولې جمع کولې جمع کولې 2 کاله کې وی دومره پیسې ورسره جمع شوي د دې په نوم به یې کېښودې مونږ خو کستونه اچو د څه په نوم اچو که نه دا بې دې له واده له کس شو دا غوا خلمه دې له کس شو دا خلم دې له کس شو یو ته ځان له دا مقرر کا او د نن نه دا اراده وکړه چېرې زه به دا 20 روپۍ 50 روپۍ 100 روپۍ 1000 روپۍ زما د دې خرچې ناسې نه فالتو کېږي زه به د دې دپاره کېدم چې یا به عمره کوم پې یا به پې حج کوم
نو ګوره انسان چې کله اراده وکړي که نه الله پاک د هغه د ارادې مطابق دله لارې هم سموي بیا خو چې اراده مه نه یې کړې لارې به څه سمې شي نو چې دا مونږ اراده وکړو د نن نه چې یاره دا خو ګوره څومره بختور خلک دی چې هغه حجونو ته تللی دی او هغه ځي زیارتونو ته تللی دی د هغه ځي ملاقاتونو ته تللی دی پیسه یې لګولي ما سره پیسه نشته ته د نن نه اراده وکړه الله به تعالی چې دی نو اسباب برابروي زمونږ یو ملګری دی عمرې ته چې نه وتلي یاره ما ته به ته پاسپورټ جوړ کړه که نه ما به ورته څه شي لی جوړ کړم څه شته نه څه درک نه لګي تشپاڼې یو موږ سره مایسې دي وی ته پاسپورټ جوړ کړه الله پاک به ستا په زړه کې بیا اچوي وی ځکه چې ګاډی دې در سره وي ګاډی در سره وي نو یو ځل به پکې کښېني اوس چې نه وي نو څه کې به کښېني وی ته پاسپورټ جوړ کړه دا بس یو ګاډی دی تاسو په رب یقین وکړئ چې پاسپورټ به جوړ کړ ډېر لږه موده کې الله پاک چې کوم دی نو دا غځي زیارتونو ته عمرې ته الله بوتلي دا قدرت کوي داسې خو الله دې زمونږ او ستاسو په زړه کې دا ارادې پیدا کړي د حج او د عمرې او دا غځي هغه برکات او هغه ځایونه چې دا هغه ځای وویني چې په کم ځای کې د ابراهیم علیه السلام د خپو آثار جوړ دي چې ته مقام ابراهیم وویني چې وګوره دلته ابراهیم علیه السلام ولاړه کړې ده د بیت الله د تعمیر د پاره په دې تکلیف تیر کړی دی دا دومره لوی مقام چې الله په خپل کتاب کې وایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا تاسو نیسئ مقام ابراهیم ځای د پاره د مونځ نو چې ته ووینې هغه ځای کې چې هغه قدمونه د ابراهیم علیه السلام چې په کم کاڼي باندې ښودلي شوي دي دا تاله څومره د بختورتوب او د سعادت خبره ده ته هغه ځای وویني چې په کم ځای کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسته ولاړه شوي ده کم ځای کې جناب رسول الله پاتې شوی دی کم ځای کې جناب رسول الله تاو شوی را تاو شوی دی تا هغه ځای وویني کم ځای کې چې د صفا او د مروه هغه منډې بیبي هاجرې والي دي چې یو طرف ته او بل طرف ته به منډې والي هغه منډې تا ته دا خبره را یاده کي چې وګوره دلته چا منډې والې وي د څه دپاره والې وي ولې والې وي دغه منډې تا ته را یادې شي چې وګوره د الله دپاره چې چا په اخلاص باندې عمل کړی دی د الله دپاره چا چې اخلاص باندې عبادت کړی دی هغه عمل الله قبول کړی دی تر قیامت یې ګرځولی دی ابراهیم علیہ السلام اغا فرمائی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے زما ربا خپل بچے خپل بی بی په داسې ځای کې مې پرېښودله چې نه ګیا شته نه بل څه اوبه شته نه څوک انسان شته هېڅوک نشته دی الله ته یې چې دی نو هغه انتظام وکړي هغه د زمزم اوبه چې هغه ته په ډکه خېټه وڅکي دا تاله د لکونو نه هم بهتره ده خالص اوبه دلته خو چې مونږ راوړو یا خو بدلي که نه خالص اوبه را باندې الله دا هغه ځای وڅکوي هغه د زمزم حالات تا ترایات شي چې وګوره اسماعیل علیه السلام په دې ځای کې لتې ټکولې وي او بیبي هاجر دلته منډې وهلې وي دا تا ترایات شي هاي 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 آغا د منا مقام تووینی چې دا آغا ځای دی چې کله اسماعیل علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام دی ځای ته ورسېدل نو قرآن کریم فرمائی فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه ای یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا آغا ځای دی کم ځای کې چې اوازونه د اسمان نه الله کول او فرشتي جبرائیل امین ابراهیم علیه السلام ته کول دا هغه منا ده چې په کم ځای کې اسماعیل علیه السلام لاندې په ځمکه دی ابراهیم علیه السلام لاس کې چاړه نیولې ده په دې ځای د قربانۍ مسله راغلې ده دا هغه منا ده دا هغه جمرات دي په هغې باندې د ویشتلو خبره ده کم ځای
پای کې چې ابراهیم علیه السلام ته یو پیر شیطان روته بیا روته او ابراهیم علیه السلام په گزارونه کړیو نن تم پاغي گزار کې دا هغه مقام دی. الله اکبر. دا مزه، دا خوند، دا مزدلفه دا ټول شپه دا د الله په عبادت باندې ساره پوری دا عبادتونه، دا مزه، دا خوندونه. الله دې زمونږ او ستاسو نصیب وګرځي.